اوس به تاسو وایئ چې علي به تاسو دومره کوتره کړې دومره سم خوړلي دي روژه مو خوړله که څنګه نو خبرو هم د دې قیسې نه راځئ وګورئ ویډیو پوره. سلامونه ټولو یارانو دوستان ته. نن سهار کې چې زه څنګه په موټرسایکل باندې د خپل دوست سره کېناستم نو هغه راته ویل یاره خېجه چیزونه وخته شوی دی. نو ما ورته ویل صحیح ده. نو موږ د نوې ټیکې طرف ته رخ وکړو خو په دې ټایم کې چې کله مالک رنګ رالی هغه ویل یار علي بھائی زما څه کارونه دي هغه هم در سره وکړه. نو ما ورته ویل نیکه اډر کوه. نو هغه ماته په وټساپ باندې وایس وکړو چې زموږ څه سامانونه دي دا در سره راواخله چې ماښام د روژه ماتي پروګرام درله وکم. په دې ټیم کې ما د بریانۍ مساله راغوستو بیا ډایرکټ د فروټو والا خواله راله دلته کې مور له فروټ هم راواغستل ځکه چې هغه ماته د ډېر ارڅه یاد کړی فروټ ارڅه مې چې کله د موټرسایکل صاحب ګاډر تواچول او مخ په وړاندې روان شو اوس به زوره کار خواله خو دلته راته رایاد شول چې موږ د ګلینډر کار کوو د نومان بای نه موږ ګلینډر هم راواغېستو خو تر دې چې موږ د اتیانو بازار کراس کو وم کتل نو دلته کې د 11 دفتر مو چې څنګه کراس کو نو دلته کې موږ ډایرکټ د جوړ بازار ته راورسو موږ نه یشو دلته کې مولا یو چرګ هم راواغستو ځکه چې مالک نن ویل زه تاسو د افطارۍ پروګرام کوم مزیدار خپل روژه ماتې بدلته وګو دا غینه پس پتا سو خپل کور ته ځو په خپل کور کې پاتې شم موږ ویل بے فکر اوسه د مالک کور ته چې کله موږ تللو نو دا لارې تاسو لیدلی چې د پټو په منځ کې ډېره زیاته ښکلې او زما ډېره زیاته خوښه ده دا لار چې ډېره زیاته شینوالی هم دی تر دې چې موږ د مالک کور ته راورسو دا د مالک کور دی تاسو لیدلی چې کله موږ دې ته دننه ور داخل شو نو دې کور کې موږ دا رګړۍ شروع کړې چې دلته کې زما راجا ماشین ولاړ دی د رګړۍ والا او سیلینګ او ماربل باندې خو یې هات کړی د خو چې اوس ولا موږ رګړۍ فاینل کو انشاءالله پر روانه ویډیو کې به تاسو ته موږ د دې فاینل لوک هم وایو زموږ یوټیوب چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ که تاسو وایئ چې زموږ د ټیک ټاک ویډیوګانې تاسو کتل غواړئ چې په هغې کې موږ د رګړیانو ویډیوګانې شیر کړي ډېرې مزیدار نو په ټیک ټاک کې سرچ کوئ علي ماربل پالش د هغې نه پس دا ډېر ښکلی کاڼی ده لګولې زما د بل ملګري پکې کار شروع کړی چې ډېر زیاته خوند یې هم کوو او دې ډیزاین د کاڼی چې کوم دی نو د دې نوم دی ریډ اینډ وایټ زیارت چې ډېر زیات مزیدار دی او ډېر زیات ښکلی د دې اخري فاینل لوک برته انشاءالله پر روانه ویډیو کې وښایو خو دلته کې تر دې چې موږ د روژه ماتي د ټیم نږدې شو روژه ماتي هر څه وکړو دا تاسو لیدی شئ چې نن مالک ډېره زیاته خرچه کړې وه او ډېره زیات خوند یې هم وکړو تر د هغې نه روژه ماتي نه پس یې چای راوړو چې د هغې سره غونځاخي و امراسي و تاسو دې ته په کمنټ چې څه وایي هغه ماته په کمنټس کې ووایي زه ورته ډېر سخت خوشحاله شوم په دې کې د روژه ماتي او د چای وڅښلو نه پس چې کوم دی دلته کې زموږ د بل پارټنر پیلنګ شروع کړی چې دا پیلنګ به انشاءالله نن وچی او سبا به بیا کار ختمه نو په دې ټیم کې موږ د ماسخوتن چوټي وکړو د ماته ته څه کې ما لیټ تر ته سترګو ته نیولې ما ورته یاره زه ولاګ جوړم دلته د مالک چې کم او خیر هغه هم زموږ سره شریک شو ما ورته ویل سبا د خپل ویډیو په یوټیوب کې ګور هغه ته موږ د خپل چینل نوم ووایو مخ په وړاندې موږ روان شو هغه بیل شو موږ د شیرګړ بازار ته ور سویټس والا موږ کتل چې ټول بند تر دې چې د شیرګړ بازار کې هم ډېر زیات تیاره وه موږ خپل کلي تر اوس دلته به زه خپل ولاس ختم کوم ملاوي ګوره روان